د کابل کېنګ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ. قدرمنو نن داسې یو څوک راسره په دې مرکه کې دي چې تاسو ته به ډېرې جالبه وي چې دا څنګه د کاناډا نه افغانستان ته راځي، دا چې ولې راځي، په څه خاطر راځي. د دې څخه حتما پوښتنه کوم. ندیمه پتینګړه تاسو پیژنئ، په سوشل میډیا کې ډېره زیاته مشهوره څېره ده او راغلی افغانستان ته، بیا کابل ته راغلی. دا د خوست خو راغلی کابل ته، دا یې بل جالبه کار ده چې د خوست نه کابل ته راغلی، د کاناډا نه کابل ته راغلی، خپل ولایت یې پرېښی، کاناډا یې پرېښي، ټول ځایونه یې پرېښي، خو راغلی کابل ته. دا چې ولې راغلی ده، خلک ځي کاناډا ته، اروپا ته ځي، خو ندیمه پتینګړه دلته کابل ته راغله. چې ولې اول ستړي مه شوې؟ پتینګړه ستړې مه شي. په خیر ستړې مه شوه که چې په خیر مې ولیدې. ښه یې جوړې. مننه، خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله شوم، ډېره مهرباني ته مو ته دا وخت ورکړو. ټولو وروڼو خویندو ته ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، تکړه وئ، صحت کې وئ، مینه محبت کې وئ، پټپکۍ کې. پټپکۍ ډېره مهمه ده. بالکل، نظافت جز د ایمان ده. نو پتینګړه ته ماته دا ووایه چې اول دغه ته ولې پتینګړه باندې مشهوره شوې؟ تا ته مشهورتیا چا درکړه؟ یعنې ته چا دومره مخکې کړې په پتینګړه باندې؟ پتینګړه څه معنا؟ والله اوله خو خدای پاک د خپل وطن خلک، خپل وطن نه جار شم. زه خپل وطن خلک سره مسلات سره دلته راغلی یم. زموږ وطن کې چې څومره مینه مو احساس کړه، ای مینې هغې دی چې د جرأت مو ته وکړو، ای دې لاسو زه دلته راغلی یم که نه. او بل پتینګړه که کله مو ولیده نو ما هغه کړله. زموږ په وطن کې دا رقم نومېږي، څه مڼه که نومېږي، څه کیله که نومېږي، څوک مالټه که نومېږي، څوک لمټین والا نومېږي. مو چې زه به شم پتینګړه که شم. نو ځکه دغه نوم د خلکو دپاره، د خپل وطن، د خپل ولس دپاره پرځان کېږي. ځکه چې موږ اوس وخت ده چې موږ تاسو یو بل خوشحال کړو، یو بل ته ښې خبرې وکړو، یو بل ته جرأت ورکړو. خدای ورکړي چې دومره ژړو، دراب، دروب، پټپکۍ، ټوپک، څه فایده مو وکړلې. پتینګړه ماته داسې ووایه چې ته ولې د کاناډا نه راغلی؟ خلک د افغانستان نه تښتي، افغانستان نه ځي، ته ولې دلته راغلی؟ والله زه د افغانستان د نوک سر به زه په شاویر نه کوم. دلته یو ډېر ښه وخت روان ده. دلته هر شی نوي جوړېږي، ځوانان ارجک شوي دي، ښځې کورو ته ځي، ورونه یې خویندو سره ویلوړ دي. دلته داسې یو لکه بیبي وشوي د اوس هر یو کوشش کوي دا به څرې خوږ سترېږي. او زه دلته باید وم ما وطن کې به څه وکړم؟ ما وطن کې کور ده، څمله جګ شه، خوب وکړه، کور ته لاړ شه، خپله دومره نه ویني. دا مو تجربه. دلته چې ښه کور وکړې، یو بل چا په خیر کې، بل چا ته د خدمت رسېږي، خپل ځون ته کړی شي، ثواب ګټلی شي، عزت دا ده، نوم نشانه ده. او دې نه دې ته به څه ګولې نه رسي. نو اوس خو د کاناډا پرېښې او بهر دې پرېښی، راغلی دلته. نو دلته به څه کار کوې، څه به کوې چې خپل وطن ته خدمت وي؟ مینه محبت. دا خو ده مینه محبت مو نیت ده چې زه ټولو ولایتو ته لاړه شم، ولسوالۍ ته لاړ شم، خپل وطن ورونه خویندې ووینم. او بل زه خو لږ زیادې له لږ مې زیادې غواړم نور ورونه خویندو سره شریک کړم. مثلا مکتبو کې خدمت وکړو. زموږ ورونه خویندو د مینې راشناسي ډېر ضرورت لري که نه. ورور سره سیټوي، باید موږ کښېنو دې منځ کې خپلې جام ورولو که نه. زه فکر کوم دا دی مو ستر نیت ده، خدای دې وکړي چې دا مخ ته لاړ شي. نو ته وایې چې زه نورو ولایاتو ته ځم. نورو ولایاتو کې خو طالبان دي، هلته به څنګه کې طالبانو ته به ځې؟ والله ټول ورونه خویندې دي، اوس خپل ویلي که نه. موږ تاسې باید اتفاق شو، ای خلکو ته ودرېږو چې موږ خپل منځ کې په جنګ سره شوي. څوک چې خدای باندې کلمات تېروي، موږ ټول خدای بندګان یو. ته ورور سړی باید، سړی نه ښځه باید، موږ ټول انسانان یو، موږ باید اتفاق کړو. موږ ته یو ستر جنګ روان ده، موږ ته باید خپل منځو کې جوړ شو که څرې. بالکل. نه که چېرې ته طالبانو سره مخ شې، مثلا دغسې په همدې سټایل کې، او ځکه چې هغوی خو خلاف دي، باید ته حجاب ولري، ته چادري ولري، ته بوکره دا شیان ولري، نو ته به هغوی ته څه وایې چې زه ولې په دې سټایل کې راغلی یم؟ ته هغوی ته څه جواب لري، څه ځواب ورته وایې؟ والله به براخته کوي، ښې ښکلې خطبته کوي، به ښکلې کینو، مسلات به وکړو. مونه به پخولو تمه نه لري، وریجې به پخې کړو، جامې به وکړو، مسلات به وکړو. څه کوو چې د بیکو تک مو جخ کړي دي که نه. او بل موږ تاسې که نه یو بل ته په خپل عمل کې که نه باید دومره ښه و چې یو انسان توره شپه باید موږ روشنۍ کړو. یو انسان چې ښه غواړي، ته چې خدای کلام مخ ته وروړې، ته باید دومره پوه کړه لکه موږ پیغمبر. کسې موږ پیغمبر چاته مثالې نه کړې، غریب لیکله نه وزده، عملي داسې یو سړی و چې خلکو دا عمل کتل تو کلمې تېرولې. تاسې ته نو میجار کې که طالب وي که حکومت وي که هر یو زون بادشاه بولي، هر میدان ته شئ، عملي موږ تر څرګند کړي چې
چې تاسو دې وطن ته څه کوي چې زه د سره ودرېږم او بل مو د خدای وال مې د خدای بیا مې د اول څه پښتو کې څه مې سره کوم مثال ده چې وال مې د خدای بیا مې د قرآن وایي چې ښځو سره ونه درېږئ ای مور سره ونه درېږئ مور دې ته مخ ته نه کوي ولا کوي څه کوي نوره ښځې یا میندې دې ته کي داسې دو که نه بالکل پتینګړه کاکۍ ما در چې کله وخت تېر کړی ټوکې به دې په ذهن کې وي او جالبه خاطره به دې په ذهن کې وي ټوکه نه راته وایي چې لکه خوشحاله سي دغه زموږ لیدونکي زموږ دوستان د کابل کېنګ یوټیوب چینل مینوال والله زه یوه خبره مو ته بله ورځ خلا لور وی چې په هرات کې د کورونا وخت کې امبولانس بیا 3 مریضانو رجخ کړي وو بیا د امبولانس په لار کې خراب شوی و بیا د مریضانو رجخ کړي د موټر ټلا کې د امبولانس هسپتال ته ورسېدو دا جالب زموږ افغانستان د کاناډا مو ته ډېره جالبه خبره چې مریض یا امبولانس ته روبسي چې ته موټر کاش کړي چې هسپتال ته دې ورسوو د افغانستان په ولایتونو کې د تر ټولو زیات کوم ولایت خوښیږي یعنی کوم ولایت لکه مثلا کابل ننګرهار خوست پکتیا زابل قندهار هلمند کوم ولایت ستا زیات خوښیږي چې ډېر د هغوی صفات او د هغه د زیات اورېدلي وي مثلا په کاناډا کې تاسو چې اوسېدئ چې رښتا ته زه جلال آباد ته لاړم ډېره مینه مې احساس کړه ډېر ښه خلک ډېر مینې ډک خلک زه وردګ ته وړم ډېر شعرونه مې ولیدل ډېر په وردګ اوسې خو ډېرې ټوکې دي والا وردګ خو مال د ډېرو خیر خلک دي خوست ته وړم خوست خو وایم چې زه م چې والا خدای پاک ته بیا خوستول ده خو زه عقیده لرم ځکه چې ته یې خوست یې که داسې کړ کوم ولایتو ته زه وړم او ډېره مینه احساس کړه او دا په انسان چې دو چې ته مینه لټوي مینه دې ترڅي که نه او بل خدای مې د قسمت کې چې زه کندهار ته وړه شم لوګر ته وړه شم او څه نومېږي مزار ته وړه شم هرات ته وړه شم نیت مې ده که خدای کې ټول ځایونه به وکسم انشاءالله پیام د څه ده زموږ مینوالو ته د کابل کېنګ یوټیوب چینل مینوالو ته لیدونکو ته پیام سره څه ورته وایې اول خو خوشحال اوسئ خوشحالتیا په توسې اړه لري ته د خپل ژوند خپله جوړوي هیچا په تا به نه کیني عمل وکئ همت وکئ جرأت وکئ لکه ته چې نامې خو د ښه برنامه مخته بیایې ته چاته سول ته دې نه یې تلیفون لري استعمالوي خلکو پیغامونه مخته بیایي داسې تاسې ټول وکئ ځکه چې اوس موږ وخت ده چې موږ تاسې په ګاډۍ په پوکۍ کې وبل ته مینه محبت ویر کړو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تل ورتونه خوشحالتیا ټول ورونو خویندونه خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ مینه محبت کې اوسئ خدای پامان په الله به سپارم تر بلې ویډیو ښه وخت